چغلخور د یو خبره ده په یو کلي کې ښځه او خاوند اوسېدل. د دواړو په خپل منځ کې یو بل سره ډېر مینه محبت هم کول، خو د ده ښځه یو نمبر چغلخور هم وه. دا به په کلي کې د خلکو کورونو ته ورتله، د خلکو کورونه به ورانول، یعنې یو بل نه به شیطاني کوله او په دې به دا ډېره زیاته خوشحالېدله. د دې یو ملګرې وه د کومې چې اوس وخت کې د بیټو په نوم یو کس سره کوژدن شوې وه. بیټو ډېر ښه انسان و، په کلي کې پرچون دکان و، دې به ډېره ښه پیسه ګټله. تا وګوره دا غټې خېټې ولې څومره ښایسته پیسې ګټي، او یو زما خاوند دی چې صرف 500 روپۍ راله راوړي، نو بس په دې زما گزاره نه کېږي، او زما ملګري به دې غټ خېټې سره دومره خوشحاله وي، دا ما نه برداشت نه شي. زه به د دې رشته اوس ماتوم، ختموم به یې. بیا نصیبه کینچي په غوسه کې د خپلې ملګرې کور ته راشي او د دې مور ته ووایي مورجانې رخسانه چېرته ده؟ بچی هغه په کچن کې روټۍ پخوي. مورجانې ما اورېدلي دي چې ته د رخسانه او دغه غټ خېټې بیټو سره کوې، آیا دا رښتیا دي؟ او بچی تا رښتیا اورېدلي دي. زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې د رخسانه بچی واده په یو ښه کورنۍ کې کېږي. هغه هلک ډېرې ښې پیسې ګټي او رخسانې دپاره 10 تولې سونا هم کوي. هی مورجانې ته خو غرقه شوې، برباده شولې. هغه هلک خو یو نمبر بدماش ده او ډېر لوپر ده، او د سونې خبرې هم ټولې دروغ دي، او دوکان یې هم خپل نه ده، په کرایې یې نیولې ده. او واده نه وروسته به ستا لور ډېره برباده شي او ډېره به رسوا شي. هغه کور کې چې واده ولګي خبردار. تا ته څه وایي؟ تا ته څنګه پته ده چې هغه دروغجن دی؟ مورجانې ته زما په خبره یقین وکړه، هغه کس زما د خاوند دوست ده، ما ته هغې په باره کې خاوند ویلي دي. خو د دې ښځې لور هم په کړکۍ کې ولاړه وي چې نصیبه کینچي راغلې ده او د دې رشته ماتول غواړي، نو دا خبرې ټولې واوري. مورجانې زما خو دغه ذمهداري وه چې ته مې خبره کړې، نور ستا کار نه چې د خپلې لور زندګي بربادوي او که ښه کوي. نه نصیبې ستا ډېره مهرباني چې تا زه خبره کړم او زما لور دې د بربادۍ نه وژغورله. اوس په دې سره هېڅکله د خپلې لور واده ونه کړم. نصیبه کینچي ډېره زیاته خوشحاله شي چې د دې غشي صحیح په نشانه باندې ولګېدو، او دلته نه په خوشحالۍ لاړه شي، خو د دې ښځې لور خپلې مور ته راشي او ورته ووایي مورجانې دا بلکل دروغ وایي، زه یې پېژنم چې بیټو داسې سړی نه ده، ډېر ایماندار هلک دی. ته خپله خوله وبند کړه، دا فیصله ما کړې ده، اوس به ستا واده په بل ځای کې کېږي. چې دا واوري د ده لور ډېره زیاته خفه شي او دلته نه روانه شي، د بیټو دکان ته ورشي، دې ته دا ټولې خبرې وکړي، ورته ووایي چې زمونږ رشته یې دکه شانتې ختمه کړه. رخسانه دا ته څنګه خبرې کوي؟ آیا اوس مونږ واده نشو کولی؟ نه بیټو ورشه، ته نصیبه کینچي سره خبره وکړه چې زما مور ته رښتیا ووایي. سمه ده رخسانې، زه اوس ورځمه نصیبې کینچي ته. بیا بیټو نصیبې کینچي ته راشي. نصیبې باجي دا تا څه زما په سخر کور کې شیطاني کړې ده؟ هغې زمونږ رشته ختمه کړه. ښه خبره ده چې دا رشته یې ختمه کړې وي، دا رشته ما ته بلکل ښه نه لګېده، ځکه مې ختمه کړه. نصیبې باجي د چا زندګۍ خرابول ښه خبره نه ده، ته هغې کور ته ورشه، هغې ته رښتیا ووایه. نه ورځم دغې کور ته، هېڅکله نه ورځم، ځه رک شه دلته نه، رک شه. د دې مطلب دا چې ته زما په خبره ځان نه پوهوې، ته چې داسې کوي نو همداسې صحیح، ګوره چې زه تا سره څه کوم. بیا بیټو دلته نه لاړ شي او په یو ځای کې کینی، ځان سره سوچ کوي چې اخر نصیبه کینچي ته څنګه سبق وښیم. بیا د ده په ذهن کې یو ډېره ښایسته آیډیا راشي، دې نه وروسته لاړ شي د نصیبه کینچي د کور په خوا کې ودرېږي. لږه شېبه وروسته نصیبه کینچي خپل کور نه بار ته راوځي. په دې وخت کې بیټو روان شي د نصیبه کینچي کور ته داخل شي. ته څوک یې؟ زما کور ته څنګه راغلی؟ زه هر څوک یم، ته ما ته دا ووایه چې نصیبه کینچي چېرته ده؟ ولې څه وایي هغې ته؟ د هغې تپوس ولې کوې؟ او هغې سره مې ضروري کار ده، هغې سره یو ډېره ضروري خبره کوم. په دې غټه خوله زما ښځې نوم مه اله، څه چې وایي ما ته ووایه. تا ته ووایم دا واله 50,000 روپۍ جوني راکړې او راته ویې ویل چې دا نصیبه کینچي ته ورکه. دا ته څنګه خبرې کوي؟ د جوني څوک ده؟ ما ته څه پته ده چې جاني څوک ده؟ خپلې ښځې نه تپوس وکړه. هغه ما ته وویل چې د 50,000 روپۍ نصیبې کینچي ته ورکه، ورته ووایه چې په دې ځان نه کاپړې وکړي. بیا بیټو دا 50,000 روپۍ میټا ته ورکړي او دلته نه لاړ شي. میټا چې دا حالات وویني نو خپلې ښځې له ډېره زیاته غوسه راشي. نو ما نه په پټه دکه خبرې،
واده ما سره او کپړې د بل چا په پیسو باندې ځه کور ته راشه زه به در سره ګورم. بیا لږ وروسته نصیبه کینچي خپل کور ته راشي. ها چېرته لاړه وي ته؟ ما ته ووایه چې ته چېرته لاړه وي؟ بیټې د خپلې ملګرې کور ته لاړم ته دومره غوسه ولې ما ته ووایه. نه ته ملګري کور ته تللې وې که د جوني کره ورغلې وې؟ بیټې دا څنګه خبرې کوې په ما دې داسې شک څنګه وکړو؟ شک کول ته وګوره اوس یو هلک راوړي ویې ویل چې جوني راکړې نصیبه کینچي له یې ورکړه چې ځان له کپړې پې والي. بیټې ما نه قسم واخله چې زه تا نه بغیر بل چا سره مینه نه کوم. بیټې داسې مه وایه کنې زه به ځان مړ کړم. بیټو د میټایي ډبې واخلي او دلته بهر یو غاړې ته ولاړ وي. اوس به مزه وکړي دنه خو به فلم شروع وي. زه ورځم چې لږ شانتې نور اور ولګومه خوند به وکړي. بیا بیټو د دې کور ته راشي. وګوره راغلو دا هلک. ها ته بیا ولې راغلې؟ ورور جانه ما نصیبې کینچي دپاره د میټایي ډبې راوړلو. جوني راته وویل که دکه میټایي د دې خوښه شوه ما ته ووایي چې داسې نوره میټایي هم ورته راولېږم. واوره اوس خلک زما کور ته میټایانې رالیږي دا څه شرمول دي؟ بیټې دا لږ دروغ وایي په ما باندې الزام لګوي. نه ما ته دروغ ویلو څه ضرورت ده او که تا ته یقین نه راځي نو زه به دې بوزم جاني ته. نصیبه بس زه ولې کم بې غیرت یم چې خلک به ما ته کور ته میټایانې او پیسې رالیږي. یا لکه ولې زما کور بربادول غواړې تا ته د خپلې مور په سر قسم وي چې رښتیا رښتیا ووایې کنې دا به ما کور نه وباسي. چې اوس تا کور رانیږي نو تا ته ښه نه لګي او تا چې زما کور وران کړی دا نو د هغې به څه کیږي؟ بیټو زما وروره رښتیا رښتیا ووایه او زه تا سره واده کوم چې نن نه پس به د چا کور نه بربادوم او د رخسانې کور ته به ورځم هر څه به ورته رښتیا رښتیا وایم. دا هسې خبره ده نه چې تا ته د خپلې غلطۍ احساس وشولو. میټا وروره د جوني خبره ټوله هر څه دروغ و دا یو ډرامه وه. نصیبې کینچي زما خر کور ته ورغلې وه زما کوژدنې ماته کړې ده خو اوس دې له احساس وشولو نو ځکه زه دا معاف کوم. او خدایه شکر ده چې دا دروغ دي. نصیبه کینچي داسې مه کوه د چا کور مه ورانوه. د چا کور رانولو نه خپل کور رانیږي. ورشه دې نه معافي وغواړه. وروره ما معاف که ما نه غلطي شوې وه چې ستا کور مې وران کړو. زه ورځم رخسانې کور ته دوباره به ستا کوژدن کوم. بیا نصیبه کینچي د دې څخر کور ته ورشي او هغې ته صفا صفا ووایي او دوی نه معافي هم وغواړي. دا رشته یې دوباره وشي. زمونږ د سټورۍ مقصد دا و که چېرته څوک د چا کور رانول غواړي نو الله به د هغې کور رانوي. پښتو کې متل ده که د چا سل کورونه وران کړي نو یو خپل پې آبادوی نه شي. د دې ډیره لویه ګناه ده. دې نه ځانونه ساتئ. زمونږ سټوري که تاسو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ سټوري څنګه وه. مننه.